دا د میدان وردګو له مرکز څخه باندې 80 کیلومتره لرې د چاک ولسوالۍ اړوند عربانو دره ده. په دغه سیمه کې د ولایت په کچه د شپږ د ټیمونو ترمنځ د والیبال سیالۍ ترسره شوې. ورزشکاران او ځوانان په هیواد کې له شتمن او یادو سیالیو لا ترسروي خوښ وو. لرې پرتې سیمې ته راغلي یاستو، یعنې مخکې مو نس وکولی چې داسې سیمې ته موږ راسو. ډېر خوشحاله یو او خپل پیاوړې لوبډاله مو راوستلې. دغلته تقریبا 2-3 شپې کېږي چې دغلته د دغو خلکو میلمانه یاستو او ډېر مننه کوو او ډېر خوښ یو موږ. نو تقریبا دلته په سلهاوو ځوانان راغلي دي. دغومره زیات د موږ او د تاسې د ولایت دپاره او د ځوانانو دپاره ګټوره ده دغه لوبه. پیچونه خو چې ډېر خراب دي، خپله اوس هم په خاورو کې اخته دی. تلمنټ یې ښه جوړ دی، خو بیا هم میچ خراب دی پیچونه چې ډېر خراب دي. اوله په کلي کې په کلیو کې هم ډېر خراب دي. جالونه هغه توپونه د پیچونه ټول خراب دي او د غوښتنه مو داره چې موږ ته د پیچونه او زمینه مساعده کړو چې جوړ کړو. زه په خپله نهایتاً خوشحاله یم چې په ډېره لرې سیمه کې دا رقم ته تورنمنټ او دا رقم ته والیبال او دا رقم د ورزش یوه برخه په لور اچول شوې ده، ځکه دا د مرکز نه د ښار نه لرې یوه پرته سیمه ده. واقعیت ښه هدفونه لري، نو د ورزشکارانو دپاره د عامه خلکو دپاره مثبت انګیزه ده. د ورزش مسؤلینو وویل هڅه کوي د ورزش د ودې لپاره دغه ډول سیالۍ له ښاري سیمو کلیوالي سیمو ته وغځوي. د دغه لوبو نه هدف د موږ دا دی چې ورزش د مرکزي سیمو څخه ولا محلي سیمو ته انتقال کړو. دلته ډېر کادرونه شته دي، لکه واضح مثال یې موږ تاسو ته سباوند دروښیو. سباوند د همدغې ولسوالۍ دی، اوس د افغانستان په ملي لوبډله کې شتون لري او لوبېږي. نو غواړو چې دغه کادرونه خلکو ته وښیو او ور وپېژنو تر څو پورې د دغه محلي منطقې نه یو نور لوبغاړي هم ملي ټیم ته لاره پیدا کړو. د چک سپورتي کمیټې په همکارۍ باندې شروع شوې دي چې خوشبختانه په ښه توګه باندې ترسره شوې. یو هفته وړاندې شروع شوې. زموږ د ملي تجارانو ملي شتمنیو نه غوښتنه ده چې تر څو د ورزشکارانو لاسنیوی وکړي، دوی سره په هر برخه کې همکاري وکړي. په همدغه رقم ته لوبې موږ انشاءالله په ټولو ولسوالیو کې د دغه تجارانو په واسطه باندې به سرته رسوو تر څو ورزشکاران یو د بل خوښي څرګنده کړي. دغه لوبو ته ټول د 8 ولسوالیو نه لوبغاړي راغلي وو چې خوشبختانه په لومړي ځل باندې 13 کالو وروسته لومړی ځل و چې په دغه پیمانه باندې ورزشکاران یو لرې ولسوالۍ ته د والیبال د سیالۍ لپاره ځي. خوشبختانه دا د امنیت او د سولې یو همدا لامل ده. انشاءالله ټول ورزشکاران او مینوال خوشحاله وو او دا لوبې په ښه توګه پای ته ورسېد. په میدان وردګو ولایت کې ځوانان د نورو ورزشي لوبو ترڅنګ والیبال ترسره کوي چې زیات شمېر مینوال لري. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره